او هغه انسان چې بدبخته وي تل لپاره په منکراتو فجایعو فحاشیو کې مبتلا وي، د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سرغړونه کوي، باغي وي یا منافق او کافر وي چې کله هغه وفات کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې دا موږ ته فرمایلي چې د هغه نه به کله پوښتنه وشي چې من ربک و ما دینک و من نبیک، هغه به وایي لا ادري، زه نه پوهېږم چې رب څه ته وایي، دین څه ته وایي، نبي څه ته وایي. نو الله به ووایي چې ان کذب، دې دروغ ویلې، ففرشوه من النار والبسوه من النار، دې دروغ وي، تاسو دیو ته د جهنمیانو جامې ور واغوندئ او د دې قبر د جهنم د کندو نه یوه کنده وګرځوئ او تر آخرت ورځې پورې به دا په قبر کې معذبي. رسول الله فرمایي چې قبر به دې ته رانږدې شي او د دې یو طرف پښتۍ به په نورو پښتیو کې ورننوځي او په دې باندې به یو کم سل ماره مسلط شي او تر آخرت ورځې پورې به دا چیچي یو مار خپل سر د قبر نه راپورته کړي، محض یو تنفس وکړي، تر آخرت ورځې پورې به د هغه قبر په شاوخوا کې شین بوټی نور شین نه شي.